نن موږ سره د مایکروسافټ 15 درس په 15 درس کې موږ چې په 15 درس کې موږ فایل مینو فایل کې موږ سره کوم کمانډ دي یو نیو کمانډ دی او بل چې دی اوپن کمانډ هر برخه ځان ته تشریح کوو نور به د سکرین په صفحه وګورو څنګه کولای شو چې کمپیوټر زده کړو تاسو کولای شئ چې زما چینل کې د کمپیوټر په اړه ویډیوګانې وګورئ که غواړئ کمپیوټر کې تخنیکونه زده کړئ د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ کمپیوټر زده کړئ ورسره انګلیسي هم زده کړئ نور زما چینل سبسکرایب کړه د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل مخکې د دې چې 15 درس سره شو مخکینی درس باندې لکه رڼا اچوم مونږ انفو کمانډ ویلې انفو کې مونږ بیا پروټیکټ سکرپټ ډاکومنټ منیج ډاکومنټ دې کې یو ویډیو مونږ خاص ډکه کړو یو ویډیو مونږ خاص په پراپرټي کې ډکه کړو تاسو کولای شئ چې هغه ویډیوګانې هم وګورئ راځو خپل اصلي مقصد ته 15 درس هم مونږ سره فایل مینو کې ده یعنی فایل مینو دا مونږ سره مینو شو دا هر یو کمانډ یو وایو مونږه راځو نن کوم کمانډ وایو مونږ نن دوه کمانډ وایو نیو کمانډ او بل چې دی اوپن کمانډ نیو کمانډ مونږ سره یو بلینک ډاکومنټ خلاصوي یعنی یو خالی صفحه مونږ سره خلاصوي اوپن کمانډ چې دی مونږ سره هغه ډاکومنټ مونږ خلاصوي چې مونږ سره ثبت شوی وي راځم زه یو نوې صفحه خپلوم دې کې به مکمل تشریح ورکړو پرنټ شفټ 9 شفټ 0 انټر دا سره صفحه شو زما راځم زه دا صفحه ما فایل ته راځو فایل نه بعد صفحه ته راځو صفحه سټاپ سر راته صفحه د افغان په نوم راته صفحه افغان په نوم ما سره د سټاپ سر صفحه شو افغان چیرته د افغان په نوم دا ما سره د سټاپ سر صفحه شو دا خلاصوم راځم فایل ته راځو دینه بعد نیو ته راځم نیو کې ما سره کوم کمانډ دي بلینک ډاکومنټ یعنی تشه صفحه او ټمپلیټ دی ما سره دلته ما سره ټمپلیټ دی ټمپلیټ چیشته وي ټمپلیټ هغه ته وایي چې موږ سره تیار جوړ شوي یعنی ټمپلیټ مثال زر کومه دسترخوان هوار دی او ډوډۍ هم تیاره ده ته ځې ډوډۍ خورې دې ته ټمپلیټ وایي او چې کله ټمپلیټ نه بلینک ډاکومنټ موږ سره یې که نه سره کمې مثال دی ته ځې بازار ته بازار نه سودا راوړې بازار نه چې کله سودا راوړله دې سودا کې موږ سره رومیانی کچالان هر شی کنه دغه چې د موږ سره بلینک ډاکومنټ دی مثال ما سره دا شو ټمپلیټ موږ سره دوه قسمه دي یو چې دی آنلاین ټمپلیټ او بل چې دی آفلاین دا چې موږ سره دا کوم ګورې ته دا موږ سره آفلاین ټمپلیټ دي آنلاین ټمپلیټ موږ سره هغه وخت دلته انیږي کله چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی ولرو وای فای ته لاسرسی ولرو زمونږ یو آنلاین ټمپلیټ پکار دی یا یو خاص ټمپلیټ پکار دی موږ کولی شو دې لارې سرچ ووهو فعلا موږ سره سرچ ځکه کار نه کوي موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو موږ سره دا مختلف ټمپلیټونه دي زه کومه صفحې کوم زه دې صفحې کوم که نه دې صفحې کوم زه غواړم چې یو نوی بلینک پیج واخلم یعنې تشه صفحه واخلم کوم ځای نه اخلم راځم نیو ته نیو نه بعد راځو بلینک ته دا ما سره نوې صفحه شوه ګورې ډاکومنټ 3 دریم ډاکومنټ دی ما سره کنټرول ان سره یو بل اخلم ډاکومنټ 4 را سره ډاکومنټ 4 شو شکل موږ کولی شو چې یو نوې صفحه واخلو نوې صفحه موږ په دغه شکل اخیستلی شو دې ځینې ما اخیستلی شو بل چې د کنټرول ان یې کړ څوم ډاکومنټ شو ما سره شپږم ډاکومنټ شو راځم خپل لومړي ډاکومنټ دا زما خان په نوم ډاکومنټ دی خان په نوم ډاکومنټ دی راځو نیو ته نیو نه راځو ټمپلیټ مثال خو ما ورکړه زه غواړم چې یو ټمپلیټ خلاص کړم ایسنشل ریپورټ دا خلاصوم دې کې زه لږ چینجز راوړم چینجز کوم ځای کې راوړو ټایپ د ډاکومنټ ټایټل ما ته دلته ولیکه د ډاکومنټ ټایټل د چې دی زه ورته لیکم افغان ورلډ ایجوکیشن دا ما سره د ډاکومنټ ټایټل یعنی عنوان دی ما سره او دلته چې دی موږ سره ټایپ د ډاکومنټ سب ټایټل ته لیکم مین ایریا نور معلومات دلته زه ورکوم ایکوال پرنټ شفټ 9 شفټ 0 انټر دا زما ډاکومنټ شو یعنې دې کې ما تغییرات راوستل زه غواړم چې ثبت کړم فایل ته راځو فایل نه بعد راځو ثبت ډیسکټاپ
ډیسکټاپ په سره چې افغان ووټ ایجوکیشن همدغه صحیح ده ما سره د دې په نوم ما سره ثبت شو زما ډاکومنټ دغه دی ښه یو خو افغان شو او بل چې د افغان ووټ ایجوکیشن چې د خلاص کړ دا ما سره خلاص شو ښه افغان ووټ ایجوکیشن مین ایریا دا ساحه او دغه د دې ټمپلیټ موږ سره دا کارو ښه ټمپلیټ کې نور داسې خاص شی نشته موږ خاص شی نه لرو ټمپلیټ فقط هم د آنلاین دی او آفلاین دی دا موږ سره د مایکروسافټ کوډ 2003 ټمپلیټ موږ سره دا دی او 2010 ټمپلیټ موږ سره دا دی کوم چې غواړئ ته هماغه واخلئ همدې یو ټمپلیټ کې ما تاسو ته مثال ورکړو راځم اوپن ته اوپن موږ سره چې کار کوي اول راځي موږ سره ریسنټ ما ته کوم معلومات ښیي ریسنټ ما ته هغه معلومات ښیي چې ټوډی یسټرډی او دیس ویک هغه معلومات راته ښیي چې کوم ما نوي جوړ کړي او یا هغه معلومات چې په هغې کې ما تغیرات راوستي نن چې ما کوم جوړ کړی افغان مې جوړ کړی دی افغان ووټ ایجوکیشن دا مې جوړ کړی دی یسټرډی کې ما جوړ کړی و بشپړ او داسې د ویک کې ما جوړ کړی و بشپړ کاپي ما یو هفته کېږي چې دا دې کاپي ما جوړه کړې وه ریسنټ کې موږ سره دغه برخه ده نو یسټرډی دیس ویک او لاست ویک اولډر په دغه کې موږ کتلی شو ریسنټ کې موږ دغه معلومات کتلی شو نورو خپل که چیرې دلته نه وي که نه بیا ته کولی شې بروزر نه راوړې موږ سره ریکوري انسیف ډاکومنټ څه کار کوي کار دا دی چې مثال زه دغه ډاکومنټ کې کار کوم دلته ډاکومنټ کې کار کوم او په ما برق ځي زه بیا کوم ځای نه دا ریکوري کولی شم یوه خبره دا ده او بله خبره دا ده چې ساون کې کلوز شي را سره که نه که تاسو غواړئ یو ډاکومنټ ریکوري کې څنګه کولی شو چې یو ډاکومنټ خپل ریکوري کړو یو ویډیو ما ډاډ کړی دی تاسو کولی شئ د آی بټن سره دا ویډیو تاسو وګورئ هغې کې معلومات ډېر دي ښه راځو دس پیسي ته دس پیسي کې موږ سره چې دی دس پیسي کې موږ سره په وینډوز 9 او وینډوز 8 کې چې دی دا موږ سره مای کمپیوټر په نوم راتله په وینډوز 10 کې چې دی موږ سره دس پیسي راځي په دس پیسي کې موږ سره چې دی ډاکومنټ یعنې هغه ډاکومنټ چې موږ په سی ډرایو کې ثبت کړي دا موږ کولی شو دې ساحې څخه راوړو او موږ سره ډېر مهم چې دی بروزر موږ ته چې کار کوي بروزر موږ ته ډېر کارونه ترسره کوي اول زه غواړم چې د افغان ډاکومنټ ما سره په کوم شکل خلاص شي دې ځای نه زه خلاصولی شم اوپن فقط راته خلاص که دا موږ ته فقط صفحه موږ ته خلاصوي اوپن ریډ آل موږ سره فقط د لوستلو لپاره موږ سره دلته خلاصېږي که نه وګوره زه دا خلاص کوم دا وګوره فقط د لوستلو لپاره موږ سره خلاص شو دې کې تغیرات زه راوستلی فعلا زه نه شم ریډ آل کار موږ سره دا ده راځم فایل ته فایل نه بعد اوپن نه بعد بروزر ته خان ګورو اوپن که دا راته په کوم اوپن از ا کاپي ما ته دا خلاص که خو یو کاپي ما ته دار واخله زه چې کوم تغیرات پکې راوړم باید کاپي کې تغیرات راشي اصلي کې رانه شي زه ګوره د افغان یو کاپي ما واغستله اوپن از ا کاپي ما خپل ځای کې کاپي اخیستل کېږي ښه کاپي واغستل شوه د دې کې تغیرات راوړم د دې سایز مې غټ کړ 22 رنګ کې مې تغییر راوړه انډرلاین مې کړ بولډ مې کړ ایټالیک مې کړ دا تغیرات ما راوړل او صف مې کړ کنټرول اس باندې ثبتېږي موږ سره دې ځای هم کولی شو صف مې کړ کلوز بیا کړم د افغان یو کافي زما دغه ده ما سره د افغان کافي ما سره ښه اوله کافي ما هغسې ښه کله چې زه دا خلاصوم وګوره تغیرات ګورې دا ګوره ما سره دومره کافي ده او اوریجنل چې دی ما سره کوم دی دا ما سره اوریجنل ده ښه په دې خو پوه شوې اوپن ته بیا راځو موږ سره نور کوم دي بروزر ته بروزر نه بعد راځو وایي دې ګوره بله کاپي چې زه اخلم هغه ما سره اوله کاپي وه او دومه کاپي اخلم هغه ما سره هلته راځي چې دې دومه کاپي هم ته واخلم ما سره وګوره کاپي 2 یعنې دومه کاپي هم ته دې څخه واخیستله همداسې که درېیمه کاپي هم ته غواړې که نه واخلې همدغه اپشن درته راځي بیا راځم دلته افغان یو غواړم چې بله کاپي واخلم بیا هم ماته همداسې راځي په دغه شکل ته کولی شې چې دې کاپیانې واخیستل ما د بل صفحې هغه صفحې نه ما کاپي واخیستله چې ما پکې تغیرات راوستي او اوله کاپي د همغې صفحې څخه ده چې کوم کې ما تغیرات راوستي ول دلته مونږ سره بل اپشن دی کې چې دی ښه بل اپشن ما سره افغان کړمه دلته ما ته خلاص که دا اوپن ان بروزر مونږ سره چې کار کوي ما ته دا خلاص که د انټرنیټ ایکسپلورر کې دا ما سره اوس کار ده کې دا اپشن باید زه
دا ما سره نه خلاصېږي. زه به دا اول سنګل ویب پیج ته واړوم. سنګل ویب پیج سره کومې اړول کېږي زه اوس به طریقه وکړم. ښه راځم دا زه غواړم چې سنګل ویب پیج ته واړوم. راځو صفحه ته راځو بیا بعد ډیسکټاپ ته چې راغلو دلته باید موږ سره کوم والو سنګل فایل ویب پیج. کله مې چې دا واخیسته دا د چیش په نوم ثبت کوم. دا باید د قادر په نوم مې ثبت کړه. کله چې را سره ثبت شو دا وګوره ما سره کوم حالت کې خلاص شو. را سره سنګل فایل ویب پیج کې ما سره خلاص شو. ګورې ویب په شکل راغی. کله چې ته انټرنیټ صفحو کې کار کوې هغه صفحې درته داسې ښکاري کېږي. ما سره هلته ثبت شو. وګوره دا چې دی ما سره ویب پیج په شکل دی. دا ګورې قادر ویب پیج ګورې علامه دلته موږ سره ده. چې همدېسې نه هم خلاص موږ دا کار کوي. نو وګوره کله چې موږ سره ثبت شو دا موږ ته راځي ویب پیج په شکل. دا وګوره صفحې په شکل موږ ته راځي. دا کار کوي. موږ سره بروزر کار دا دی. افغان ته راځو. افغان بعد راځو چې دا ماته ته خلاص کا په کوم شکل اوپن ان پروټیکټ ویو راته ته دا خلاص کا په پابندۍ باندې. پابندي موږ سره چې ده دی موږ سره پابندي ده چې دې کې زه تغییرات راوستلی نه شم. دا سیم ټو سیم لکه د چې ده ریډ آنلی غوندې ده. خو ریډ آن کې ته بیخي ایډیټ کولی نه شي. مکمل ایډیټ کولی نه شي. دې کې ته کولی شي ایډیټ هم انیبل ایډیټ. وګوره زه اوس کولی شم دا بېرته دې کې ایډیټ وکړم. دا کولی شو دا اپشن موږ هم دې ځینه فعال کړو. روټیک بېرته ما اپشن فعال کړو. ګورې دې کې اوس ایډیټ کولی نه شي. بېرته خپله دې حالت ته چې راوړې. دې کار موږ سره دا و. بیا راځو اوپن بعد بروزر ته راځو. بروزر کې دا راته خلاص کا خو اوپن ان ریپار موږ سره چې کار کوي. دې کار موږ سره دا ده چې که چېرې ډاکومنټ کې کومه ته غلطي مسټیکي هغه راته برابر کا. خو دا سل په سلو کې کار نه کوي. بعضې وخت کار کوي بعضې وخت نه. که چېرته ښه کار کوي که نه خلاص موږ سره کار نه کوي. دا موږ سره دا اپشن موږ سره خلاص. په اوپن کې موږ سره دلته ډېر مهمه مسله چې ده وایلډ کارت. وایلډ کارت چېرته وایي؟ وګوره ما نه دغه اپشن یعنې ورک دی. افغان ما نه ورک دی. که نه چې زه غواړم فقط اول سر کې راغلی نور زه نه پوهېږم. دا موږ څنګه کولی شو چې اول سر کې مثال ای دی د نه بعد نه پوهېږم نور چې دا راته وباسه. کوم کې چې اول سر کې ای راشي ما ته دا ټول بس یو افغان دی در سره بل چې د افغان ورډ ایجوکیشن. زه فقط زما ډاکومنټ دی آخر سر کې فقط چې دی ان دی را سره. زه دلته ورکوم آخر سر کې ان دی. ان به ورکړې د نه بعد به شف اته ونیسي انټر به کړې درته باسي. ګوره نوید دی تا سره دا اپشن. زه دلته وایم چې اول کې ما سره کیو دی او شف اته ونیسه. آخر کې را سره آر دی. انټر یې کړه وایي نه لري. دغلته موږ کولی شو چې انتخاب فایل آل فایل موږ انتخاب کړو. دلته راته ټول مکمل فایلونه ما ته راوړل. هغه فایلونه چې په مایکروسافټ مربوط دي ټول ما ته فایلونه وښایه. ټول فایلونه ما ته یا دغلته چې د مشخص فایل دي موږ سره آل ورډ ډاکومنټ موږ ته دلته ښایي. ورډ ډاکومنټ دلته موږ ته ښایي. دلته آل فایل ما ته وښایي مکمل راته. زموږ نننی درس همدلته پای ته رسېږي. که چېرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ راته. ښه ورځ ولرئ. خدای